د پښتو ادب مینوالو ته سلامونه او احترامات. پښتو ادب کې د روحانیانو مثال داسې دی لکه څنګه چې په یو عمارت کې د بنیادونو مثال وي. دغه د کلاسیکي ادب او د پښتو کلاسیکي ادب بنیادونه دي. د روحانیانو نه مطلب د بایزید انصاری لکه چې په پیروخان مشهور هغه او د هغه مکتب چې څومره پیروکارانو دغه مطلب دی. دا په کانګرم کې اوسېدو او د پښتو کلاسیکي ادب بنیادی خلک دی. په دې کسانو کې د هغه په پیروکارانو کې په لیکوالانو کې لکه دولت لوانی، مرزا خان انصاری، ارزانی خویشکی، واصل او داسې نور ډېر شامل دي. هم په دې بنیاد خوشحال بابا چې کوم عمارت ودرولی دی، نو د خوشحال بابا خپلو اشعارو نه پته لګي چې بنیادی هغه د روحانیانو دور دی چې هغه کې اخونان هم شامل وو، کوم چې د اخون درویزه مکتب دی. خوشحال بابا په خپله په یو شعر کې وایي د میرزا دیوان مې ومنډو په ګوډي، رشخنده مې ارزانی خشکي زمن کړو. نو د دې نه مطلب دا دی چې که خوشحال بابا په پښتو کې کوم څه لوستي دي نو هغه د پښتو ادب دویم دور کوم شعرا او لیکوالان دي هغه نه اخیستي دي. اگر چې د پیروخان دغه دور ډیر په تصوف سره تعلق لري چې کوم د تصوف شاعري وه هغه پکې ډېر زیاته شامله وه، خو بنیادي همدې ځای کې یې خلی و. د پیروخان دغه دور ته مونږ د پښتو ادبو دویم دور وایو. د دې نه مخکې چې کوم د امیر کروړ او داسې د بیت نیک او مناجات وغیره شامل دي او هغسې نور هم ډېر کسان شته دي. خو به هر حال دغه دویم دور نه د پښتو کلاسیکي ادب بنیادي خلی شوی دی. نو په نن په دې ویډیو کې به تاسو وګورئ چې د روحانیانو کوم تاریخ دی، د هغه کوم چې د روحانیانو دور چې کوم لیکوالان دي او د هغوی کوم کتابونه دي او بایزید انصاري پیروخان چې خپله کوم څه لیکلي دي هغه به دې ویډیو کې تاسو نن وګورئ. نو راځئ چې ویډیو تاسو ټوله وګورئ. مهرباني خوشحاله اوسئ. ړومبنی احداد په کابل حمله کړې وه. کال 1000 هجری. دویم ارزانی خویشکی د پښتو ړومبنی مترجم ګڼي. ډاکټر پرویز مهجور خویشکی. دریم ارزانی خویشکی شاعري کړې وه 4 ژبو کې. څلورم بایزید انصاری پیروخان تحقیق. ډاکټر اختر خان. پنځم پیروخان خپل کتاب سیرات التوحید مکمل کړی وو. کال 978 هجری. شپږم پیروخان د الهام دعوا کړې وه 50 هجری. اوم جلال الدین په غزنی کې شهید شوی وو. کال 1012 هجری. اتم د جلال الدین لور د بیوی علای خور د مرزا خان انصاری دیوان حفظ کړی وو. بیبی خاتون. نهم د ارزانی خویشکی پښتون قوم وو. سړبن. لسم د ارزانی خویشکی د پلار نوم وو. یولسم د ارزانی خویشکی کلام پښتو اکیډمۍ چاپ، تحقیق او تدوین کوونکی ډاکټر پرویز مهجور خویشکی. دولسم د ارزانی خویشکی کلام موضوع وحدت الوجود. دیارلسم د پیروخان مقصود المؤمنین لیک فرمایش خپل زوی شیخ عمر. څوارلسم
د پیروخان حلنامه پښتو اکیډمۍ چاپ پښتو ته ژباړه کوونکی ډاکټر عبدالقدوس عاصم. پنځلسم د پیروخان خیرالبیان ړومبنی چاپ کال پښتو اکیډمۍ پېښور 1980. شپاړسم پیروخان خیرالبیان مخطوطه په مغربي جرمني المان کې موندلې وه. مولانا عبدالقادر. اوولسم د پیروخان بایزید انصاری یاد نمونه خان، پیر تاریک، میارو خان، بایزید مسکین او روشنایټ. اتلسم د پیروخان اکبر بادشاہ ته د خپل خلیفہ دولت پلاس لګلی کتاب سیرات التوحید. نولسم د پیروخان او مغولو ترمنځ د جنگ مقام ته پیروخان نوم ورکړو. آغاز پور. شلم د پیروخان او مغولو ترمنځ د جنگ مقام کلپاڼی. یوویشتم د پیروخان په خیرالبیان مقدمه لیکونکی حافظ عبدالقدوس قاسمی. دویشتم د پیروخان په هکله حلنامه لیکي چې پیروخان په پښتو ژبه جوړې کړې وې. قصیدې، غزلونه، رباعیانې او کتې. دریشتم پیروخان په هکله روسي مستشرق مقاله لیکلې وه. اسلالوف. څلوریشتم د پیروخان په کابل کې لیدل شوي وو. قاضي خان سره. پنځهیشتم د پیروخان په وړوکوالي کې د جلندر هند نه راتګ کانیګرم پښتونخوا. شپږویشتم د پیروخان پیداوخت نیټه کلندر مومند یاده کړې ده. 925 هجری. اوویشتم د پیروخان پیداوخت نیټه 921 هجری به مطابق 1524 عیسوي. اتهیشتم د پیروخان پیر بابا سید علی ترمیزی ته د بلنې کال 988. نویشتم د پیروخان تصنیف ګڼلی شي. رساله حوثیه. دیرشم د پیروخان حلنامه کې د مرزا خان انصاری یاد شوي دي. شپږ زامن او 15 لونه. یو دیرش د پیروخان حکومت یوسفزو کی مخالفت کوونکی ملک حمزه خان اکوزه. دو دیرش د پیروخان خپل نوم بایزید انصاری. درې دیرش د پیروخان خلیفہ یوسف پلاس د بدخشان حاکم مرزا سلمان ته لېږلی کتاب فخر الطالبین.
څلور-دېرش د پیروخان خیر البیان د زلمي هیوادمل موندلې نسخې کاتب مرزا محمد رخانی. پنځه-دېرش د پیروخان د مقصود المؤمنین ژبه عربی. شپږ-دېرش د پیروخان د خیر البیان ژبو تعداد 4 ژبې. اووه-دېرش د پیروخان د خیر البیان دویمه نسخه په هند سالار میوزیم کې موندونکی زلمی هیوادمل. اته-دېرش د پیروخان د پښتو ادب دور دویم دور. یوکم څلوېښت د پیروخان د پلار نوم قاضي عبدالله. څلوېښت د پیروخان د تصوف قل مقامات اته مقامات. یوڅلوېښت د پیروخان د روسي مستشرق اعتبار اسلالوف مقالې ترجمه کړې ده محمد اکبر معتمد. دوه-څلوېښت د پیروخان د سلوک او معرفت استاز خپل تره زوی شیخ اسماعیل. درې-څلوېښت د پیروخان د مرګ ځای د اخوند درویزه په حواله اشنهر. څلور-څلوېښت د پیروخان د مرګ نیټه د سید تقیم الحق تحقیق مطابق 981 پنځه-څلوېښت د پیروخان د مرګ وجه دجل مرض. شپږ-څلوېښت د پیروخان د مشر زوی نوم شیخ عمر. اووه-څلوېښت د پیروخان د مور د طرف نه د نیکه نوم حاجی ابوبکر. اته-څلوېښت د پیروخان د مور نوم بیبي آمنه. یوکم پنځوس د پیروخان د میرمنې نوم و بیبي شمسو. پنځوس د پیروخان ړومبنۍ کرنامه د پښتو محسوس توري وضع کول. یو-پنځوس د پیروخان ړومبنی استاز پاینده خان. دوه-پنځوس د پیروخان زوی جلال الدین او راجا مانسنګ ترمنځ ړومبنۍ جګړه شوې وه 994 هجري. درې-پنځوس د پیروخان زوی خیر الدین شهید کړی و د لزاکو.
څلور پنځوس د پیروخان سکه ترونه وو. عبدالرحمن، خداداد او محمد. پنځه پنځوس د پیروخان سلوک او معرفت مقامات. اته مقامات. شپږ پنځوس د پیروخان شعري ټولګه ښودلی شي. فرحة المجتبی. اووه پنځوس د پیروخان قام قبیله. برکی، انصاری، ورمړ. اته پنځوس د پیروخان قبر د داوړو په سیمه یاد شوی دی. بیتور، بستور یا بیمنور. یو کم شپېته د پیروخان مرګ تاریخ د حلنامې مطابق 980 هجری. شپېته د پیروخان مریدانو یاد نوم. فقیر. یو شپېته د پیروخان مشهور تصنیفات. خیر البیان، حالنامه، مقصود المؤمنین، فخر الطالبین. دوه شپېته د پیروخان مکتب شاعرانو او لیکوالانو مکتب لویه موضوع. تصوف. درې شپېته د پیروخان مور بیبي امینه د عبدالله نه وړاندې د هغه ورور په نکاح کې وه. محمد. څلور شپېته د پیروخان میرنی ورور وو. یعقوب. پنځه شپېته د پیروخان نمسی وو. مرزا خان انصاری. شپږ شپېته د پیروخان نیکه نوم وو. شیخ محمد. اووه شپېته د پیروخان وجه تسمیه. په ډیوه کې اوبه اچول او ډیوه روښانه کېدل. اته شپېته د پیروخان تعلق. کانیګرم، سویلي وزیرستان. نهه شپېته د پیروخان خیر البیان تنقیدي مطالعه تحقیق کوونکی. کلندر مومند. اویا د پیروخان پښتو ته د حروف تهجی توري شمیره د دولت لوانی په حواله 14 توري. یواویا د پیروخان د ټولو نه مشهور کتاب خیر البیان. دواویا د پیروخان شوق د یو صوفي په حواله موسیقي. دریاویا د پیروخان کتاب سیرات التوحید لیکنې تاریخ 978 هجری.
څلور اویا د پیروخان کتاب مقصود المؤمنین ژبه عربی ژبه. پنځه اویا د پیروخان کتاب حلنامه موضوع د پیروخان او خاندان تاریخ. شپږ اویا د پیروخان کتاب خیر البیان ژبو شمیر. څلور ژبې پښتو، فارسی، هندی او عربی. اووه اویا د پیروخان کتاب یو الهامي کتاب ګڼلی شو. خیر البیان. اته اویا د پیروخان مخالفت کوونکی اخوند درویزه. یو کم اتیا د پیروخان مکتب مشهور لیکوالان او شاعران: مرزا خان انصاری، دولت لوانی، ارزنی خشگی، زامند علی، محمد مخلص، واصل کریم داد. اتیا د پیروخان خیر البیان خطي نسخه زلمی هیوادمل په هند کې موندلې وه. 1983. یو اتیا د جلال الدین او پېښور صوبهدار سید حامد بخاري ترمنځ جنگ شوی و. کال 1995 هجری. اتیا د جلال الدین زوی علاداد ته د رشید خان خطاب ورکړی و. مغول حکومت. درې اتیا د جلال الدین لور او د احداد بیبي لویه عالمه وه. بیبي علایي. څلور اتیا د جلال الدین نه پس د روښانیانو مشر وټاکلی شو. احداد. پنځه اتیا د دکن په جنگ کې د میرزا خان انصاري سره د هغه زوی شهید شوی و. عبدالحکیم. شپږ اتیا د دولت لوانی استاذ و. مرزا خان انصاری. و اتیا د دولت لوانی په هکله مرزا خان انصاری د دکن په جنگ کې شهید شوی و. کال 1040 هجری. اته اتیا د دولت لوانی مور، قوم او قبیله. یو کم نوی د رشید خان خپل نوم و. علاداد. نوی د شیخ عمر زوی و. احداد. یو نوی د علی محمد مخلص د ژوند لویه برخه تیره وه. رشید آباد. دوه نوی د کلپاڼۍ جغرافیه. شهباز ګړه. درې نوی د مرزا خان انصاری د مور نوم و. زلیخا.
څلور نوي د میرزا خان انصاري پلار نور الدین په غزا کلا کې شهید شوی و. کال 909 هجری. پنځه نوي د میرزا خان انصاري خپل نوم و. فتح خان. شپږ نوي د میرزا خان انصاري مریدان وو. علي محمد مخلص، د هغه ورور خواجه محمد او دولت لواڼې. اووه نوي د میرزا خان انصاري د اکیډمۍ چاپ په دیوان مقدمه لیکونکی ډاکټر پرویز مهجور خوشلی. اته نوي د میرزا خان د پلار نوم وو. میرزا نورالدین. نهه نوي دولت لواڼی د پلار طرفنه قام قبیله وه. حسن خیل نوحانی. سل روحانی تصوف کتاب لیکونکی پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور خوشلی. یو سلیو روحانی لیکنې کتاب لیکونکی حبیب الله رفیع. یو سل دوه روحانیان او پښتو ادب پروفیسر ډاکټر یار محمد محموم. یو سل درې روحانیان چاته ویلی شي. د بایزید انصاري مکتب لیکوالان او پیروکاران. یو سل څلور له پیروخانه تر بچاخان پورې علی خان محسود. یو سل پنځه میرزا خان انصاري پیداوخت نیټه د ډاکټر پرویز مهجور تحقیق په هکله 988 هجری. یو سل شپږ میرزا خان انصاري د خپل کشر تره جلال الدین د لور سره واده کړی و. بی نور خاتون. یو سل اوه مولا ارزانی خشکی ژوند یقیني و. 1010 هجری پورې. یو سل اته میجر راورټي میرزا خان انصاري په قام ښودلی دی. یوسفزی.